سلامونه نیکې هیلې احترامات منظور هیله ده چې روغ او جوړ به اوسئ. جان وطن یو ځل بیا راته انګلیش لرنینګ ښوونیز چینل کې ښه راغلاست وایم. هیله ده چې د ژوند چارې مو ښې پر مخ ځي. ملګرو، په دې ویډیو کې به زه تاسو ته 50 هغه مهم لغاتونه وښیم کوم چې په روزمره ژوند کې ډېر پکارېږي. نو راځو خپل درس باندې شروع کړو. خو مخکې له دې چې په درس باندې شروع کړو، تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه یې سبسکرايب کړی، زموږ چینل ته سبسکرايب کړئ، په څنګ د انګړي نښان ووهئ. راځو په درس باندې شروع کړو. لومړی لغات دی ګډ. ګډ 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 معنا دی ښه، بهتر. دویم لغات دی ورس. ورس 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 مطلب دی خراب، بد. لغات دی man. man 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 د man مطلب دی سړی. څلورم لغات دی box. box 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 مطلب دی بکس. پنځم لغات دی bottle. bottle 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 داسې نه بوتل بوتل، نو bottle 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 مطلب دی بوتل. bag. شپږم لغات دی bag. bag 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 مطلب دی بیگ، هغه د لاسي څه ورته وایي معلومېږي که لاسي بکس. اووم لغات دی button. button 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 مطلب دی بټن یا تکمه. اتم لغات دی pot. pot 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 مطلب دی لوښی. نهم لغات دی clock. clock 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 مطلب دی ساعت. لسم لغات دی cup. cup 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 مطلب دی پیاله. یولسم لغات دی plate. plate 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 مطلب دی لوښی یا پلیټ. دولسم دی fun. fun 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 مطلب دی پکای. دیارلسم لغات دی rubber. rubber 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 مطلب دی پنسل پاک. څوارلسم دی small. small 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 مطلب دی کوچنی. پنځلسم لغات دی bag. bag 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 مطلب دی غټ. شپاړسم لغات دی old. old 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 مطلب دی زوړ یا پخوانی. اوولسم لغات دی young. young 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 مطلب دی ځوان. اتلسم لغات دی tall. tall 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 مطلب دی جګ، یو شخص چې جګ وي هغه ته موږ ټال ویلی شو. نولسم لغات دی short. short 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 مطلب دی ټیټ. شلم لغات دی thin. thin 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 مطلب دی ډنګر، هغه څوک چې ډنګر یو شخص وي هغه ته لپاره thin استعمالیږي. یویشتم لغات دی fat. fat 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 مطلب دی چاغ. دویشتم لغات دی cold. cold 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 مطلب دی یخ. درویشتم لغات دی hot. hot 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 مطلب دی ګرم. څلوریشتم لغات دی dirty. dirty 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 مطلب دی خیرن. پنځویشتم لغات دی clean. clean 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 مطلب دی پاک. شپږویشتم لغات دی thick. thick 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 مطلب دی ډبل. اویشتم لغات دی long. long 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 مطلب دی اوږد. اتهویشتم لغات دی
notice 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 مطلب دی یاداښت. 29 لغات دی happy 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 مطلب دی خوشحاله خوښ. 30 لغات دی unhappy 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 مطلب دی یا ناراضه یا خفه. 21 لغات دی shoot 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 مطلب دی بندول. 22 لغات دی open 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 مطلب دی خلاصول. 23 لغات دی hard 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 مطلب دی سخت مشکل. 24 لغات دی easy 24 لغات دی easy 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 مطلب دی اسانه. 25 لغات دی right 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 25 لغات right مطلب دی سم صحیح. 26 لغات دی wrong 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 مطلب دی غلط. 27 لغات دی alive 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 بعضې خلک alive وایي alive alive دواړه سم دي. alive ژوندي ته وایي. 28 دی address 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 مطلب دی ادرس یا فتح. 29 دی adult 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 مطلب دی ځوان. 30 دی advantage 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 د advantage کلمې مطلب دی فایده یا ګټه. 31 لغات دی advertise 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 مطلب دی خپرول. 32 لغات دی advice 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 مطلب دی نصیحت. 33 لغات دی affirmative 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 مطلب دی مثبت. 34 لغات دی afford 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 مطلب دی زغمل. 35 لغات دی operate 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 مطلب دی ډارېدل. 36 لغات دی airport 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 مطلب دی هوایي ډګر. 37 لغات دی allowed 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 مطلب دی په زوره یا په جغ غږ سره. 38 لغات دی amazing 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 مطلب دی حیرانوونکی. 39 لغات دی anxiety 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 نه anxiety 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 مطلب دی اندېښنه. او 50 یا وروستی لغات دی ancient 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 مطلب دی پخوانی لرغونی. نو دا ملګرو هغه 50 لغاتونه چې نن ما تاسو ته ترتیب کړي وو هیله ده چې خوښ شوي مو یې. زه به انشاءالله داسې نور لغاتونه هم تاسو ته راوړم تر څو تاسو یې انګلیسي کوي سي. تاسو وروسته پر زموږ چینل نه وي سبسکرايب کړئ زموږ چینل سبسکرايب کړئ په څنګ د نښان ووهئ. بای بای ټاټا سی یو ټمارو انشاءالله.